سامي وزيدي مي زن کدنو یارا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو دیم عزالحق مخوضوال امید دی چې ښه به روغ جوړ به ورونو سړ له به تاسو سره تصویر ښکاري. دا رور چې دی د یو غزل ویل دی پښتو ژبه یې زما ډېر زیات خوښ دی او حقیقت کې که زه تاسو ته ووایم هم نو د پښتو ژبې کوم شاعر چې وي چې پښتو ژبه کې شاعري کوي غزل لیکي د پښتو ادب دپاره کوشش کوي زما ډېر زیات خوښي او کوشش هم زما دی چې یاره تاسو له زه داسې یو ویډیو راوړم چې یاره په هغې کې زما سره خامخا یو شاعر وي او هغه څه غزل یا څه شعر څه تاسو ته ووایي خو حالات چونکې داسې دي چې یاره هغې ته رسېدل ما ته ډېر زیات ناممکن دي. نو نن در سره زه دغه د پښتو یو غزل چې دی د رور په ترنم کې ویل دی زما ډېر زیات خوښ شو. نو ما ویل چې یاره زه به خپلو ملګرو سره خپلو وروڼو سره به هم شیر کړم. نو وروڼو ټایم پرې نه ضایع کوو راځئ دغه غزل چې دی تاسو یې هم اورئ او زه یې هم اورم. راشه نن مې ښه وکړه دیدن او یارا سامي وزیدی مې زن کدن یارا راشه نن مې ښه وکړه دیدن یارا سامي وزیدی مې زن کدن او یارا او ستا دې وي قسمه چې د خودې دپاره راشه نن بیا ستا دې وي قسمه چې د خودې دپاره راشه نن او بیا به مو دیدن نه وي په ژوند یاره سامي وزیدی مې زن کدن او یارا راشه نن مې ښه وکړه دیدن یارا سامي وزیدی مې زن کدن او یارا نخه ستا د لاس په ځان سره له حته یوسم خو بیا نخه ستا د لاس په ځان سره له حته یوسم خو ما دپاره رابوړي کفنو یاره سامي وزیدی مې زن کدن او یاره راشه نن مې ښه وکړه دیدن یاره سامي وزیدی مې زن کدن یاره او د مرګ په سکرټې سپوري وایي پروا نشته نه بیا د مرګ په سکرټې سپوري وایي پروا نشته نه بیا او مړ به یم بیا نه به کوي خونه یاره سامي وزیدی مې زن کدن او یارا بیا وبکړي ارمان چې جهانګیر سوکو آخر څنګه او خیر بیا وبکړي ارمان چې جهانګیر سوکو آخر څنګه او تیریږي چې لکه بر مې پسنګ او یارا سامي وزیدی مې زن کدن او یارا راشه نن مې ښه وکړه دیدن یارا سامي وزیدی مې زن کدن یارا. دا یو شعر به ووایم چې ما خو یارانو ته دا ستا ذکر لا کړی نه دی او ته به بدنام شي دغه فکر راله خوله ونه سي او زه به په خپلو ارمانونو باندې خاورې واړوم دا که یوه لازه خپل لاس زما په زړه ونه سي او زه به د خپلې بېوسۍ خبرې هر ځای کې کوم دا خپلو اوښکو ته دې خپله لوپټه ونه سي او زما د زړه نه پسې وتی ازار ما بخلی ما معاف کړلی خو پیروله دې روژه ونه سي زما د زړه نه پسې وتی ازار ما بخلی ما معاف کړلی خو خیروله دې روژه ونه سي په خپلو کړو باندې په خپله به سر ښکته کړي خو په خپلو کړو باندې د خپل اندازه ونه سي په خپلو کړو باندې په خپله به سر ښکته کړي خو په خپلو کړو باندې د خپل اندازه ونه سي او په ژوندانه ورته
غزله د ډیران ښکارېږي ښه قدرمن شي چې خلک جنازه ونسي